دا جینۍ ولګېده او 30 کسان چې دی نو ختم کړل او بیا یې په یوه کمره کې چې دی نو په هغه کې ډېری کړل. یار ډېره عجیبه کهاني ده یار. دې جینۍ ولې دا کسان چې دی نو په مکمل طور باندې ختم کړل او بیا یې په یوه کمره کې کېښودل. یار ډېره عجیبه کهاني ده ملګرو. سیټ چې تاسو ته جینۍ ښکاري دې نوم چین دی که نه او دې تعلق د انډیا سره دی. داسې وه که نه چې دې جینۍ چې ده نو یو هوټل والا راوغوښتو د هغه نه پس چې دی نو دې 29 کسان چې دي نو هغه مکمل طور باندې ختم کړو. چې کله دې یو هوټل والا ته رینګ وکړو که نه چې راشه زما سره هاوس پوره کړه او د هغه نه پس چې هغه ورته رینګ وکړو نو هوټل والا ولې خپل ملګرو ته ویل که نه چې زه یې ځمه د هغه نه پس چې نو بس تاسو سره بیا میلاوېږم. کله چې دا لاړ که نه دا جینۍ سره هاوس پوره کړو نو هغه دا هلک مکمل طور باندې ورک شو. هېڅ پاتې نه لګه چې دا هلک چېرته لاړ که نه. یو ورځ پکې ووته ماښام شو که نه په یوه ماښام باندې لاړ او په بل ماښام باندې هغه ملګرو ته یې پته ولګېده چې دا هلک خو مکمل طور باندې غایب دی چې دغه ځای ته تللی دی. نو هغوی ولاړل که نه او په تاڼه کې راپورټ وکړو چې داسې کس دی او هغه زموږ ملګری دی او هغه ورک شوی دی. هغه نه پس چې پولیس انویسټیګیشن شروع کړو. چې کله هغه انویسټیګیشن شروع کړو او هغه جینۍ چې ده نو هغه یې ونیوله او هغه یې تاڼې ته ویوړه. چې کله هغه یې تاڼې ته ویوړه د هغه نه مکمل طور باندې تپوس وکړو چې تا ولې دا کسان چې دي نو تا ختم کړي دي. تقریبا 30 کسان تا ولې ختم کړي دي. دا چې لاړو په کامره کې وکتل نو دې په کامره کې 30 کسانو. چې کله پولیسان ولګېد که نه او دې جینۍ نه تپوس وکړو چې دا 30 کسان تا ولې ختم کړي دي نو جینۍ ورته وایي که نه وایي دا کله به چې ما یو کس راوغوښتو او هغه به زما سره هوس پوره کړو نو زما په سترګو به دا کس بیا بد لګېدو. زما سره به دا کار وکړو نو زما به دا کس په سترګو باندې بد لګېدو نو ما به له په اوبو کې او یا به مې له پچې کې زهر واچول او د هغه نه پس چې دی نو ور به مې وله کړل. چې کله به هغه د دنیا نه لاړ که نه نو هغه چې دی نو هغه چې د دنیا نه لاړ نو ما به دې کمرې ته یوړو او په دغه کمره کې به چې دی نو ما هغه پړی کول. او داسې شوه چې 30 کسان چې دي نو ما مکمل طور باندې ختم کړي. زما سره به هوس پوره کړو بیا په ما باندې بد نه لګېدل او دا هوس دپاره به ما چې دی نو ما په خپله راغوښتل. ملګرو دا واقع په انډیا کې راغله دا غیر مسلمه دي که نه تاسو ته پته ده هغه په دغه څیزونو باندې اسره نه کوي. زناګانې د هغوی دپاره عامې دي او دې جینۍ چې کم کار کړی که نه ستاسو ذهن به مکمل طور باندې وخوځېږي چې جینۍ چې ده نو په خپله د هوس دپاره چې دی نو هغه چې دی نو یو هلک راولي او چې کله به هلک هوس پوره کړي نو د هغه نه پس چې دی نو جینۍ ولګي او هغه کس چې دی نو ختم کړي او بیا په یوه کمره کې ډېری کړي. 30 کسان چې دي دې مکمل طور باندې ختم کړل. یار دا واقعه په انډیا کې راغلې ده. په انډیا کې لکنوي کې دا واقعه راغلې وه. دې جینۍ چې دی نو 30 کسان مکمل طور باندې ختم کړي دي. چې دا خو غیر مسلمه دي که نه هغه خو دې څیز ته نه ګوري. تاسو په کمنټ کې څه وایئ یار دې ویډیو په باره کې جینۍ په باره کې تاسو څه وایئ ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.